هغه شرابخوري ده، زناکاري ده او تنگ ټکور موسیقي ده. دا یاد ساته. د دې په وجه باندې به د رزق نه بې برکتي بې برکته رزق به دي، پیسې به ډېرې وي، دولت به ډېر وي، قسم په خدای کو پخه دې راځي. دا یاد ساته. د څه د وجې؟ د شرابخورۍ، د زناکارۍ او د موسیقۍ د وجې د انسان رزق بې برکتي. او درې واړه عظیمې ګناهونه دي. په نص د قرآن باندې د دې درې واړو حرمت راغلی دی. د درې واړو. شراب عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده. فاروق جانه چې په کوم شیز په نص د قرآن باندې د هغې هغه څه سزا مقرر شوي وي، دا ګناه کبیره ده. په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې کوم سړي شراب وڅښل او د باندې ثابت شو، نو په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې 80 جلده 80 دورې به ونه ورکوي. پخوا به دا دوره وه، وښې به 80 دورې به ونه ورکوي او سخت عظیمه ګناه ده. نو الحمدلله زمونږ اکثر مسلمانان خو دا غریبانان دي، د دې شیز نه الله رب العالمین ساتلي دي او الله دې موږ او تاسو هم ساتي. په شرابو موږ مخکې بیان کړی د هغې په حرمت باندې، بیا به یې وکړو. خو سخت عظیمه ګناه ده، سخته ګناه ده. خو بعضې خلک لګیا یي شراب خواره وي، نو د جون نه برکت وځي، جون دې بې برکتي شي. دویم نمبر چې د جون د بې برکتۍ او د رزق د بې برکتۍ لوی سبب د علامه صاحب بیان کړی دی، هغه دا ده چې هغه زناکاري ده، لیواتت دی، او په دې کې زموږ خلک مبتلا دي. یاد ساته، دا یاد ساته. خدای دې زمونږ او ستاسو نسلونه هم د دې ګناه نه وساتي. الله دې ته موږ هم او تاسو ټول د دې ګناه نه وساتي. زناکاري خطرناکه ګناه ده، سخته ګناه ده. یو خو د الله په جناب کې چې کومه لوی نحوست دی، هغه په خپل ځای دی. زه اکثر دې ملګرو ته وایم اسد جانه، زه یم د دې قرآن شریف کې الله رب العالمین تعزیرات، دا سزاګانې مقرر کړي دي. لکه اوس مې درته د شرابو سزا ووي، څومره ده؟ 80 دورې. دقه شان یو غلا دې وکړه، نو څه چل پکې؟ لاس په پرې کې قرآن شریف کې دي. دقه شان یو قتل دې وکړه، ناحق قتل دې وکړه، نو څه چل به وکړي؟ نو سړی به په توره باندې وي. خو چې زنا دې وکړه او شادي شوده، نو زه به راته بیا مخکې مې راته ویډیو ساته بیا ویم خیر دی ستاسو ذهن او د خپل ځان د ګناه نه او تاسو د ګناه نه د بچ کولو لپاره وایي دله به څنګه سزا ورکوې. نو د شهید اسلام مولانا سنجاد صاحب خبره به راته بیا رامخکې کړم چې وی زناکار له به د لیوني سپي په شان سزا ورکوي. سپي چې کله لیوني شي نو بیا څه ته خلک ګوري نه، وی د ده نقصان ډېر زیات دی. نو څوک یې په کاڼو، څوک په لوټو، څوک په لرګو، څوک په تماچه، څوک په ټوپک، څوک په چې چاله څه لاس نه وایه ورله الوخیې. دقه شان چې زناکار زنا وکړي او د باندې 4 ګواهان ثابت شو، نو دا سزا. دا د دې خبرې دلیل دی چې دا ګناه ډېره لویه ده. نو ګورې یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. خیر دا خبره نن ځان سره والې خفه کېږئ مه، تاسو الله رب العالمین د دې ګناه نه ساتلی یې. خو دا مخکې دپاره زه تاسو ته یم چې د دې نه ځان بچ کړئ چې کوم سړی زناکار، لیواتت، الکاني، زناکاري د ښځو کار کوي، د دې سړي به رزق مخکې او دی به پسې لکه د لیوني سپي راوالي، رزق کې بې برکتي راوړي. او دریم نمبر خبره دا ده چې دې صورت کې بیان شوي د هغې کې اکثر خلک اسد جان ویښ اکثر خلک پکې منګه مبتلا یو. هغه څه شي ده چې رزق کې بې برکتي راولي؟ هغه موسیقي ده، میوزک دی. اوس دا میوزک او موسیقي دا بالکل په نص د قرآن باندې حرامه ده. خو نن زه ډېر د بدقسمتۍ نه ویم چې موسیقي، ټنګ ټکور او د ګانو بجانو زمونږ په معاشرت کې دومره سیرورت کړې ده او دومره عامه شوې ده وهابګل حاجي صاحب چې موږ دې ته د سره ګناه وایو نه. لوی غضب دا شوی دی، دا ولی دا عامه شوی ده او دا دومره سخته ګناه ده چې دا ګناه کبیره ده، بغیر د توبې نه معاف کېږي نه. نن روړه کو ته
دومره ضرورت دی که خلک یې ګناه ګڼي نه، بلکې زه به تاسو ته د حلیم آباد خبره وکړم، د اتمانزو نه، د چارسدې نه، اسدجاه نه، د ضلع پېښور نه، د خیبر پښتونخوا نه، د دې حلیم آباد کې یو کس را سره په دغه شو او ما ته وی قسم په خدای، د خدای په ذات مې د قسم کو زړه وې، ما ته وی موسیقي خو د روح غذا ده. دا وی دا خلک وی دا د روح غذا. ما یې بالکل خبره دي 100% ټیک کړې ده. هغه خوشاله شو. وی څنګه؟ ما روح دوه قسمه دي، وهګل دي. یو روحي پاک دی، یا ایتها النفس المطمئنه، او یو روح غلیظه دی. روح غلیظه چې کوم روح دی، ما یې بالکل تا ټیک ویلي دي. قرآن او حدیث کې الله رب العالمین او د الله رسول ویلي دي چې د پاک روح غذا څه شي ده؟ قرآن دی، د الله ذکر دی، تلاوت دی، ذکر او اذکار دی، دا د روح غذا ده. او د پلید، د مردار، د کنجر روح هغه غذا هغه موسیقي ده. ما تا بالکل ټیک ویلي دي. بس دا اسانه خبره شوه چې کوم سړی کنجر، پلید او حرام خور سړی وي، دله به د موسیقي خوند ورکوي، ځکه غذا یې دقه ده. غذا خو یار ورته مرجانه ستا وجود دی، غذا غواړي کو نه غواړي؟ غذا خامخا غواړي. سهار دې چیس کړې ده، اوس په غرمې روټۍ مې انشاءالله وخورې، غذا غواړي. دقه شان د پلید روح غذا هغه موسیقي ده، هغه به دا غذا غواړي. بس یاد ساته، زه راته نورې خبرې نه کوم، احادیث چې کوم مې لیکلي دي هغه به درته بیا ووایم. خو چې کوم سړي موسیقي ټنګ ټکور ګانې بجانې اوري، د ده روح غلیظ دی، د ده روح خطرناک دی. نن ما تا ته ووایي چې زمونږ دې ګناه دومره ضرورت کړی دی چې دې ته د سره مونږ ګناه نه وایو. الله اکبر. دا یو خبره به اسدجان وکړم، بس بیا مخکې ځو. حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن عمر شاګردو، په یو لاره روانو. عبدالله ابن عمر بې شان لري یار، چې په لاره روانو دې کې د ټنګ ټکور آواز راته. حضرت نافع وی عبدالله ابن عمر دی غوږونو کې لاس وردن نه کړ، لاس یې وردن نه کړ. وی خیر ما لاس وردن نه کړ، خو ما ته وی چې آواز راځي، وی ما ته چې او راځي، وی داسې روانو، وی روانو. وی بیا به مې تپوس وکړ، وی دلته غوږ کې لاس ورکړی دي څه نه اوري چې آواز راځي؟ ما ته چې او لا راځي. وی چې خو لرې لاړم، دی 3-4 ځله ما نه تپوس وکړ، نو اخره کې چې आवाज بند شو نو ما ته وی आवाज راځي، ما ته چې نه، نو د غوږونو نه لاس نه وي. مشکات مبارک د حدیث دی. وی ما ته چې عبدالله ابن عمر دا ولې؟ وی بعینه اسدجانه. وی دقه شان یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانم، وی رسول الله مبارک وی د موسیقي आवाज راته، د ټنګ ټکور आवाز راته. وی رسول الله مبارک دی وخت کې لاسونه ورکړل. وی ما نه به تاسو کوی زما شوم ماغه وخت چې عبدالله आवाज راځي، موتی چاو. وی چې لری لاله आवाज بند شي، موتی چې د الله رسول आवाज بند شو، اوس ناراضي. نو د لا غوګونو نه لاسونه وکړ، نو موتی چې د الله رسول دا ولې دا دومره تاسو سخت، دا دومره لوی تکلیف ته باندې تیر شو، غوګونو کې د لاسونه دنه کړ. اته جان وره. وی رسول الله مبارک راته وی چې کوم غوږونه موسیقي اوري، الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د دوی په دې غوږونو کې وي لیکلي سیسه وایي، سیکه ډېر خطرناک شي دی، په دې بدن چې راشي دا غوښ یوسي، دا به د دې انسان په غوږ کې چوي. او بیا د دې آیات تفسیر هم هغه دا بیان کړی دی، ومن الناس من یشتری لهو الحدیث. ومن الناس بعض د خلکو نه هغه دي یشتری چلی لهو الحدیث. تیمور جان یو تفسیر نه ټول وګوره چې د لهو الحدیث ترجمه هغه تفسیر هغه څه بیان کړی دی؟ غانا بجانا. څوک چې غانا بجانا اوري علی لیضل عن سبیل الله، په دې باندې چې خلک گمراه کی، وایا لیضل عن سبیل الله بغیر ويتخذها هزوا، ټوخی غنی نو وایا پسې ويتخذها هزوا. دا بل جمله ډیره سخته ده. فبشرهم بعذاب الیم، فبشره بعذاب الیم. نو دی خلکو له د یو دردناک عذاب زیری ورته، کوم سړي چې دا ګانې و. نو زما مرګورو د آخرت هغه سزاګانې خو په خپل ځای دي، خدای دې مو ساتي. خو د دنیا دا سزا ډېره زیاته سخته ده.
چې الله رب العالمین به د دې د وجې ستا په رزق کې هغه بې برکتي واچي، هغه بې برکتي چې رزق به دې الله بې برکته کړي. نو زما عزتمند ورونو ځان د ګانې بجانې نه ساتې، دا ډېر سخت او دغه هغه دی. او نن سبا یې زه دا وایم خدایه پاکه نو د دې خلکو دا خبره چې واورې، د دې خلکو دا خبرې چې بس چې ورته وایې دا ولې دا دغه ولې کې وایي دا خو د روح غذا ده، دې باندې مې راته مخکې خبره وکړه. نو ځان د دې څیزونو ساتې، دا خطرناکه ګناه ده. الله او د الله رسول پرې خفه کېږي.